کوم دوستانو هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. دوستانو خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا د ټیکنالوژي چینل د لارې ستاسې په چوپړ کې هم د یو نوي معلومات سره دوستانو راځو نن تاسو سره ډېر یو خوندور ښکلي ویډیو د اپلیکیشن درته ویډیو جوړوم چې تاسې به بالکل د مشکل څخه خلاص کړي. ځکه بعضې دوستان دي زمونږ ټولې ژبې خو مونږ نشو زده کولی، په فیسبوک کې، په ګوګل کې، بعضې ځای کې داسې ژبه راځي، مسنجر کې څوک درته مسیج رالیږي، په انګلیسي باندې کوم انګلیسي سره مشکل لرئ، اردو سره مشکل لرئ، هر ژبې سره چې مشکل لرئ، اوس نو ضرورت نشته دی چې تاسې د هغې پوښتنه وکړئ یا ګوګل ترانسلیټ کې ورکړئ. نو د دې دپاره دوستانو راځو دغه ویډیو مې جوړه کړې ده، یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی چې د ستاسې ټول کار به بالکل درته اسانه کړي. راځو د ویډیو ته دوستانو مخکې دې نه چې ویډیو شروع کړو، که چېرته زموږ چینل تاسې نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ همداسې سبسکرایب کړئ او زنګ ته ټکی کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. دوستانو که چېرته کوم پوښتنه لرئ، کوم اپلیکیشن په اړه معلومات غواړئ، هره پوښتنه چې درسره وي نو مهرباني وکړئ کومنټ کې راته پرېږدئ، انشاءالله موږ به ستاسې په پوښتنو باندې ویډیو جوړه کړو او تاسو ته به یې در ورسوو. نو خبرې نه اوږدو دوستانو، راځو د ویډیو په طرف. دوستانو د ټولو د مخه به راشئ تاسې پلی سټور ته. پلی سټور کې به یو ساده په اسانه ډول باندې یو اپلیکیشن تاسې سرچ کړئ چې د های ترانسلیټ په نوم باندې دی. ګورئ دوستانو ما مخکې نه سرچ کړی دی، نو دغه های ترانسلیټ به ولیکئ تاسو دوستانو. ګورئ دغه اپلیکیشن راغی، نو ما انسټال کړی دی د مخکې نه، دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډولو څخه وروسته ګورئ دوستانو په صفحه باندې تاسو چې راننوځئ دغسې صفحه درته ښیي. نو دلته دوستانو د ستاسې چې کومه ژبه ده غواړئ چې هره ژبه چې وي هغه تاسې ته ترجمه کړي. نو ما پښتو انتخاب کړې ده. دلته ژبې ډېرې زیاتې دي، هر ملک هره ژبه شته دی، نو که غواړئ تاسې هره ژبه خوښوي هغه انتخاب کړئ. نو ما ورته خپله ژبه د پښتو ورکړې ده او فرنډ ژبه مې چې ورکړې ده، کومه ژبه چې زه غواړم هغه ماته ترجمه شي، انګلیش مې ورکړې ده، دا مې ورکړی دوستانو. دا اپلیکیشن زه ان کوم. ګوره د ان کولو نه وروسته لکه څنګه چې ګورئ دغسې اپلیکیشن ماته راغی، دغه ځای کې د موبایل د ستاسې وي. اوس راځم فیسبوک ته دوستانو. فیسبوک ته راځم، تاسو ته یې زه ښیم چې دا څنګه استعمال کوو موږ. ګورئ دوستانو دا فیسبوک شو راغلی. اوس راځو دلته، اوس دغه انګلیسي لیکنه یې کړې ده، موږ پرې نه پوهېږو، نو د دې ضرورت نشته دی چې موږ پرې دغه کاپي کړو، لاړ شو بل ځای کې ترجمه کړو، ترانسلیټر کې ورکړو. نو اسانه ایزي دغه به داسې راکش کړئ دوستانو، په دې باندې به دغسې ونیسئ، بیرته به یې خوشې کړئ یو سیکنډ لپاره. ګورئ دوستانو سلام، زما لومړی ویډیو په یوټیوب کې خلاص کړئ، دلته د ویډیو لینک. نو دا تاسو ته بالکل ډېره سمپله برده چې خط کش کې ګورو هلو اوپن مای فرست ویډیو آن یوټیوب هیرز لینک آف یورو. نو دلته تاسو په اسانه ډول باندې کولی شئ چې هر څه په کومه ژبه چې تاسو نه پوهېږئ، پوسټونه یې غواړئ ترجمه یې کړئ، کولی شئ چې هغه ژبه تبدیل هم کړئ، لکه دغسې ګوګل کې هم کولی شئ، په مسنجر کې، په فیسبوک کې، په هر ځای کې. نو ګورئ دوستانو په دغه باندې کلیک وکړو، دغه دی د غیر رسمي معاونیو د چې لیکلي نه پوهېږم خو په پښتو یې درته ترجمه کوي دوستانو، هغه لینک دی ځکه یې ګډوډ راویستلو. هر ژبې سره چې تاسو مشکل لرئ دوستانو کولی شئ د خالي سمپله به تاسو دا راکش کړئ او په هغې ځای باندې به یې ونیسئ. دغه ګورئ دلته یې نښه ورکړې، دلته پټ کېږي معمولي یو کونج ښکاري، نو دا به داسې راکش کړئ دوستانو، د سوالیې یو سیکنډ به یې په دې باندې ونیسئ. مننه یو ځل بیا ګران پیرودونکو. نو دغه په اسانه ګوګل کې کولی شئ دوستانو. تاسو مثال د خبرو ګوګل کې زه یو شی سرچ کړم، انفارمیشن مثال د خبرې همدغه هر شی چې دی دغه زه کلیک کوم په دې باندې. ګورئ دوستانو دغه انګلیسي خط دی، بالکل پرې زه نه پوهېږم، په دې باندې دغسې نیسي، نو دغه لینکونه دي ګډوډ راوباسي، راکش یې کړئ پرې او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، نو خپله یې درته ترجمه کوي. واتساپ کې چې مسیجان راشي، مسنجر کې مسیجونه راشي، نو خالي راکش کوي پې او همداسې پې ونیسئ، یو سیکنډ یو دوه سیکنډ همداسې چې پې ونیسئ، خو په انټرنیټ سره کار کوي، بې انټرنیټه کار نه ورکوي. شرط یې دا دی چې انټرنیټ به دې آن وي، که انټرنیټ ولرئ نو هغه کار نه ورکوي. لکه واتساپ مسیجان ما سره اوس انګلیش مسیج نشته دی، خو دغه شی ټول مسیجان چې هر ځای کې تاسو انګلیسي خط وګورئ بس خالي راکش کړئ، سمپله پرې دغسې ونیسئ، تاسو ټول ګورئ
په یمن کې 7 میلیونه څخه ډېر ماشومان د جګړو له امله بېځایه شوي دي او دا اصلا دی انګلیسي خط ګورئ چې لږ باره ویسي خپله بېرته انګلیسي ته کېږي نو تاسې خالي راکش کړئ او یو سکرین پرې دغسې ونیسئ ګوره سرچ کېږي انټرنټ په ذریعه باندې نو دغه دوستانو ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی ډاونلوډ یې کړئ د نورو ښکلو ویډیوګانو پر ځان چینل سبسکرایب کړئ او د ځان کړی کړئ تر څو ټول مخکې مو ویډیوګانو تاسې وګورئ تر بیا مو الله مل شه که مو پوښتنه وي دوستان در سره نو مهرباني وکړئ کمنټونو کې راته پرېږدئ موږ به انشاءالله ستاسو په پوښتنو باندې ویډیوګانې جوړو الله په امان